عزتمندو مارکیټ ته ډیره خطرناکه فتوا رااله، خاص کر د مولیانو دپاره چې ټچ موبایل د چا سره دی مؤمن نه دی، مؤمن نه دی. که شیخ الحدیث دی، که شیخ القرآن دی، که چرته عالم دی، که په منبر ناست دی، که په محراب کې ناست دی، که په منبر ولاړ دی، که په محراب کې ولاړ دی، که په مدرسه کې درس او تدریس کوي، د مدرسې طالب العلم دی، په حج کې د بیت الله نه طواف کوي، د حج نه حج کوي، د بیت الله طواف کوي، هلته عمرو لځي، دلته حجونو لځي، دلته الله ته کته عمره کېږي، چې ټچ موبایل دی ورسره مؤمن دی. عزتمندو د شیخ صاحب چې کومې خبرې وکړلې که نه، ځکه چې د سره خپله ټچ موبایل نشته دی، دې ټچ موبایل نه ساتي. او بله خبره ورته وکړمه، دې د یوټیوب چینل هم نه چلي، ښه په یوټیوب کې چینل هم نشته دی. او بله خبره ورته وکړمه، د ده په فیسبوک کې آی ډي هم نشته دی، ښه، او آی ډي کې چې کوم هغه پیج چلی که نه، پیج هغه هم د ده نشته دی. او بل دې په موبایل کې سره ټیک ټاک هم نه ساتي. بهرحال د سره ټچ موبایل د سره شته نه. دې چې دا کوم ریکارډینګ کوي دا په 11-12 موبایل باندې کړی، هغه ساده موبایل چې کوم هغه یې ځان ته ایښی دی، په هغې باندې ریکارډینګ کوي. او نور د ټولو مسلمانانو د الله مل شي، خاص کر د مولیانو ډېره خرابه فتوا ده. نور تاسو ښه پوهېږئ، الله دې رحم وکړي.